سلامونه دوستانو، جوړ په خیر. خدای دې وکړي چې جوړ او روغ از بشیر وطندوست یم. د نن د ویډیو موخه یا هدف دا دی چې څنګه کولی شو په انګلیسي باندې د یو چا څخه درخواست کولی شو یا غوښتنه کولی شو د کومک په اړه باندې یا د مرستې په اړه باندې لپاره. Can you give me the book؟ کولی شئ تاسې ماته کتاب راکړئ. Could you please take up your shoes؟ کولی شئ چې تاسې خپل څپلۍ وباسئ. Could you please take me to the dentist؟ کولی شئ تاسې ما د غاښو ډاکټر ته بوځئ. Would you mind opening the window for me please؟ که تاسو ته تکلیف نه وي کړکۍ خلاص کړئ. Would you be kind enough to repair my computer؟ تاسې به ډېر مهربانه یاست، تاسې څخه به ډېر تشکري وکړم چې زما کمپیوټر را جوړ کړئ. Do you think you could take me to the store؟ آیا تاسې کولی شئ چې ما تر سټوره پورې ورسوئ یا بوځئ. Could I ask you to take me home؟ کولی شم زه ستاسو کومک وغواړم یا ستاسې همکاري ته ضرورت لرم چې ما کور ته بوځئ. Can you tell me what happened؟ کولی شئ تاسې راته ووایاست چې څه پیښه شوې ده څه. Would you come to my engagement party؟ تاسې به زما د کوژدې و پروګرام ته راسئ له خیره. Would it be possible for you to come here at 8 AM؟ آیا دا ممکنه ده یا کیدای شي چې تاسې په 8 بجې باندې سهار دلته راسئ. Sure، ولې نه. I would be glad to come at 8 AM in the morning. بالکل زه کولی شم چې پر 8 بجې باندې سهار راسم. I would be happy to take you to dentist. زما دپاره هېڅ مشکل یا ستونزه نه ده، زه تاسو د غاښو ډاکټر ته بیولی شم. Sure، just a moment، ولې نه، فقط یوه دقیقه. No problem، ولې نه، هېڅ مشکل نشته، ستونزه نه ده. Of course، بالکل کولی شم. Certainly، ستونزه نه ده یا حتمي یا حتمن. All right، بیخي سمه ده په سترګو. I'm sorry I can't، I am sorry I can't، که نسو کولی نو زه بخښنه غواړم نسم کولی. I am sorry but if I will be free will take you to dentist. زه بخښنه غواړم که چیرې مې وخت درلودی یا فارغه ومه نو تاسې به د غاښو ډاکټر ته بوځم. Sorry to say that is for me. وبخښئ یا بخښنه غواړم چې دا درته وایم دا زما لپاره دی. It sound great but it's late. ښه نظر دی، ښه خبره ده چې ولاړ شو پارټۍ ته یا مثلا یا پروګرام ته یا یو کار ترسره کړو، خو د بده مرغه ناوخته دی، اوس یې وخت نه دی. دوستانو که کوم سوال کومه پوښتنه لرئ تاسې کولی شئ چې کمنټ راته ولیکئ او خپل نظر سره شریک کړئ. په کوم ځای باندې چې پوه سوي نه یاست او خپل وړاندیزونه راکړئ چې څنګه کولی شئ چې نور هم درسونه ښه کړو او تاسو لپاره یې ساده یا اسانه کړو. هغه څوک چې غواړي انګلیسي زده کړي او کوشش کوي د ویډیو د نورو دوستانو سره دا لینک شیر کړي چې هغه هم وکولی شي د دې فرصت څخه استفاده وکړي. تر بلې ویډیو پورې د خدای په امان.